بسم الله الرحمن الرحیم. په تېره ویډیو کې مو د پروګرامي ژبو پر پیژندنې او د هغوی پر ډولونو باندې خبرې وکړلې. په دې ویډیو کې راځو د پروګرامي ژبو پر جنریشنونو باندې غږېږو. پروګرامي ژبې خپله 5 جنریشنه لري چې اول جنریشن ژبې، دوهم جنریشن ژبې، دریم جنریشن ژبې، څلورم جنریشن ژبې او پنځم جنریشن ژبې دي. راځو اول لومړی جنریشن ژبو ته. لومړی جنریشن ژبو ته ماشین ژبې هم وایي. دا خپله په ماشین پورې مربوطې ژبې دي. په ماشین ژبه کې هر څه په باینري ژبه لیکل کېږي، ځکه کمپیوټر یوازې په باینري ژبه پوهېږي. ګټې یې دا دي چې دا ډېرې مؤثرې او سرعت لرونکې ژبې دي، ځکه هر انسټرکشن په باینري ژبه پکښې لیکل کېږي او دا خپله ټرانسلیټر ته هېڅ ضرورت نه لري. تاوانونه یې دا دي چې د باینري کوډونو زده کړه سخته ده، نو ځکه د دې ډول ژبو زده کړه هم سخته ده او په دې ډول ژبو پوهېدل ډېر سخت دی چې په پروګرام کې ایرر چیرې پېښ شوی دی. راځو دوهم جنریشن ژبو ته. دې ژبو ته اسمبلر ژبې هم وایي. دا ډول ژبې د انسان د پوهېدلو وړ ژبې دي چې د اسمبلر په واسطه و ماشین ژبې ته اړول کېږي. اسمبلر خپله چې اسمبلر لیول انسټرکشن و ماشین لیول انسټرکشن ته ټرانسلیټ کړي یا هم واړوي، هغه ته اسمبلر وایي. د دې ډول ژبو پروګرامران د سمبولیک انسټرکشن په استفادې سره کود لیکي چې خپله سمبولیک انسټرکشن معناداره مخففات او فارمولونه دي چې په لو لیول ژبو سره هم پېژندل کېږي. ګټې یې دا دي چې نظر و ماشین ژبې ته اسانه ده، تغیرات راوستل پکې اسانه دي، د ایرر موقعیت پیدا کول او د هغې اصلاح کول اسانه دي. تاوانونه یې دا دي چې اسمبلر ته ضرورت لري، یعنې د ټرانسلیټ لپاره چې د دوی کود و ماشین ژبې ته واړوي، د هغه لپاره اسمبلر ته ضرورت شته او دا خپله په ماشین پورې مربوطې ژبې دي چې د هر ماشین لپاره جلا جلا کودونه غواړي. راځو دریم جنریشن ژبو ته. دې ژبو ته های لیول ژبې یا هم پروسیجرل ژبې هم وایي. په دې ژبو کې لومړی پروګرام د ټرانسلیټر یا هم کمپایلر په واسطه و ماشین ژبې ته ترجمه کېږي. د دې ژبو مثالونه سی ژبه ده، پاسکال ژبې دي، فورټران، کوبال او ځینې نورې ژبې دي. ګټې یې دا دي چې دا لکه انګلیسي ژبه د انسان د پوهېدلو وړ ژبې دي او نظر لوړو ژبو یعنې فرست جنریشن ژبې او سیکنډ جنریشن ژبو ته لږ کود لري. کله چې موږ ځینې کودونه د یو ماشین څخه بل ماشین ته کاپي کړو، نو هغه په دغه ماشین کې د اکسیکیوټ کېدو وړ دي. دا خپله ماشین انډیپندنټ ژبې نه دي. تاوانونه یې دا دي چې کمپایلر یې هم انټرپریټر ته ضرورت لري او د مختلفو ماشینونو لپاره مختلف کمپایلرونو ته ضرورت لري. راځو څلورم جنریشن ژبو ته. دې ته نان پروسیجرل ژبې هم وایي چې یوزر ته دا اجازه ورکوي چې ډیټابیسونو ته لاسرسی وکړي. په دې ژبه هم انسانان کولی شي چې وپوهېږي. مثالونه یې اسکیول ژبه ده، فوکس پرو ژبې دي، فوکس او ځینې نورې ژبې دي. ګټې یې دا دي چې په دې ډول ژبو پوهېدل اسانه دي او زده کړه یې اسانه ده او د اپلیکیشن د جوړولو لپاره لږ وخت غواړي. تاوانونه یې دا دي چې د میموري زیاته برخه نیسي، پر هارډویر باندې لږ کنټرول لري او لږ پیچلې هم ده. راځو پنځم جنریشن ژبو ته. دا ژبې خپله په ارټیفیشل انټلیجنس پورې مربوطې ژبې دي. د هغه کنسپټونه استعمالوي چې مشکل په الګوریتمیکه طریقه سره حل کړي. په دې ژبه موږ کمپیوټر داسې جوړوو چې یو مشکل راته حل کړي. خپله پرلل پروسیسینګ او سوپر کنډکټرونو کې دا ډول ژبې استعمال شوي دي. مثالونه یې پرولوګ، لیسب او ځینې نورې ژبې دي. ګټې دا دي چې خپله ماشین د یو مشکل اړوند فیصله کوي او د دې ژبو پروګرامران د مشکل حل اسانه کوي او نظر دریم جنریشن او څلورم جنریشن ژبو ته زده کړه اسانه ده. تاوانونه دا دي چې مغلق او ډېر اوږد کودونه لري او زیاته هارډویر و ریسورس ته ضرورت لري او دا زیاته بیه یعنې قیمت لري. راځو کمپایلر او انټرپریټر پیژنو او د هغوی ترمنځ فرقونه وایو. اول راځو کمپایلر ته. کمپایلر خپله یو ټرانسلیټر دی چې انپوټ د های لیول ژبو څخه اخلي او هغه لو لیول ژبو ته لکه ماشین یا هم اسمبلي ژبو ته ترجمه کوي. کمپایلر نظر اسمبلر ته زیات چالاکه دی. په کمپایلر کې پروګرام رن کېدل زیات وخت نیسي، په میموري کې زیات ځای نیسي او سپیډ یې کم دی. راځو انټرپریټر ته. انټرپریټر هغه انسټرکشن چې په پروګرامینګ او سکریپټینګ ژبو کې لیکل شوي وي، بې له دې څخه چې هغه و ابجکټ یا هم ماشین کود ته واړوي، هغه لاین باین لاین اکسیکیوټ کوي. مثالونه یې خپله پیرل ژبې، پایتان، مطلب او ځینې نورې ژبې دي چې دا خپله یوازې د پروګرام یو سټیټمنټ په یوه وخت کې ترجمه کوي. د دوی ترمنځ فرقونه وایو چې کمپایلر په یوه ځل ټول پروګرام ترجمه کوي او د ټولو کود ایرر په یوه پله ښیي او سورس کود و ابجکټ کود ته اړوي. خو انټرپریټر دا برعکس کار کوي چې په یو ځل یوازې یو سټیټمنټ ترجمه کوي، هر لاین ایرر جلا جلا ښیي او د دې په ځای کود لاین باین لاین سکین کوي. او د بیا ځل اکسیکیوټ لپاره کمپایلر خپله سورس کود ته ضرورت نه لري او کله چې پروګرام کمپایل شي بیا اکسیکیوټ کېږي.
او ماشین کود په ډیسک سټوریج کې ذخیره کیږي. مګر انټرپریټر چې دی د بیا ځل اکسیکیوټ لپاره سورس کود ته ضرورت لري، لین باین لین کود اکسیکیوټ کوي او د ماشین کود هیڅ یې نه ذخیره کیږي. کمپایلر خپله ډېر پیشنټ دی، سی پی یو زیات په مصرف رسوي، خو انټرپریټر لږ پیشنټ دی، سی پی یو لږ په مصرف رسوي. او کمپایلر مثالونه خپله سی ژبه ده، سی پلس پلس ژبې دي، سی شارپ دی چې دا خپله د کمپایلر بیس ژبې دي. د انټرپریټر بیس ژبې پایتان ده، روبي ده، مطلب او ځینې نورې ژبې دي. راځو سی ال آی او جی آی او د دوی ترمنځ توپیرونه پیژنو. اول راځو جی آی یا هم ګرافیکل یوزر انټرفیس ته. دا خپل هغه پروګرامونه چې ګرافیک شکل ولري هغه ته جی آی وایي. دوهم چې دی سی ال آی یعنی کمانډ لاین انټرفیس، دا خپل هغه پروګرامونه چې په کمانډ باندې کار کوي دې ته سی ال آی وایي. دوی ترمنځ توپیرونه دا دي چې جی آی استعمال اسانه دی، په میموري کې زیات ځای نیسي او سپیډ یې کم دی، مګر کمانډ لاین یعنی سی ال آی استعمال یې اسانه دی، په میموري کې لږ ځای نیسي او زیات سپیډ لري. جی آی خپله موز او کیبورډ دواړو ته ضرورت لري، انپوټ د سکرین په هر ځای کې ورکولی سو، مګر په سی ال آی کې یوازې کیبورډ ته ضرورت لرو، انپوټ یوازې په کمانډ پرومپټ کې یعنی په سی ام ډي کې ورکول کیږي. په جی آی کې مینوګانې شتون لري او ګرافیک پکښې استعمال شوی، مګر په سی ال آی کې مینوګانې نشته او ګرافیک نه دی پکښې استعمال شوی. راځو په پروګرامي ژبو کې ایررونه وایي. پروګرامي ژبو کې موږ درې ډوله ایرر لرو چې اول یې سینټکس ایرر دی، دویم یې لوجیکل ایرر دی او دریم یې رن ټایم ایرر دی. اول راځو سینټکس ایرر ته. د پروګرامي ژبو په قوانینو کې غلطي کول خپله له سینټکس ایرر څخه عبارت دی. کمپایلر کولی شي دا ډول ایرر موقعیت او ټایپ په نښه کړي. دویم چې دی لوجیکل ایرر دی، د پروګرامي ژبو په لوجیک کې غلطي کول له لوجیکل ایرر څخه عبارت دی. دا ډول ایرر کېدای شي د غلط انپوټ او یا هم غلط فارمولې په لیکلو سره رامنځته شي. دا ډول ایرر کمپایلر نشي په نښه کولی. او دریم چې دی رن ټایم ایرر دی، چې هغه ایرر چې پروګرام غواړي یو څه ترسره کړي یعنې ویې کړي مګر کمپیوټر هغه نشي کولی، دا ډول ایرر ته رن ټایم ایرر وایي. مثلا یو عدد تقسیم پر صفر باندې چې دا پروګرام غواړي چې ویې کړي مګر کمپیوټر د دې توانایي نه لري چې یو عدد پر صفر باندې تقسیم کړي، خپله یو عدد پر صفر باندې تقسیم قابلیت نه لري. کمپایلر دا ډول ایرر نشي په نښه کولی، نه هم نتیجه راته پرنټوي. نو دا و د نن ورځې درس. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.